د دې ویډیو سره زموږ دا د ایډوانس CSS دا کم فلیکس باکس او ګریډ کورس چې دا کمپلیټ شو. که په دې کې تاسو څه مسلې هر ټایم زما نه تپوس کولی شئ زما په ویب سایټ په .code.site په کانټیکټ پیج باندې هم تپوس کولی شئ، یا په کم فیسبوک پیج چې دی د هغې لینک هم په ډسکرپشن کې په هغې باندې هم تپوس کولی شئ، یا انسټاګرام باندې هم رابطه کولی شئ. هر ټایم څه مسله به کې تاسو ته زما نه تپوس کولی شئ. اوس په دې پسې نیکسټ کورس چې ما کوم سټارټ کړی دی هغه دی د بوټسټریپ چې دی هغه د CSS یو فریم ورک دی چې په هغې کې دا کم کوډ چې موږ وکړو په دې ویب سایټ کې او څونه ټایم چې پوله کې دا زموږ ټایم بچت کوي، او دا الریډي تیار ټمپلیټس او کلاسز موجود دي چې په هغې استعمال کولی شو موږ او خپله ویب سایټ جوړولی شو. په هغې کې ځانه ریسپانسیو د هغې اګزامپل ته دی دا ویب سایټ په نیکسټ کورس کې به موږ جوړو او دا به تاسو زده کوو چې بوټسټریپ په څنګه استعمالوي. د هغې تقریبا ټول کمپوننټس زیاتر کمپوننټس په هغې کې ډسکس شوي دي چې دغه سلایډر شو، بیا پسې دا ټیبز دي، بیا دا یو فوټر دی، دغه شانته ډراپ ډاون مینیو پکې هم ده، بلاک پیج په هغې کې سایډ بار دی او سپوسټ دی دا کارډ استعمال پکې شوی دی، بیا پکې په اباوټ پیج باندې نور کمپوننټس هم استعمال شوي دي او تاسو دا په خپل دغه کې یوز کولی شئ پروجیکټس کې فیوچر لپاره. کانټیکټ پیج باندې بیا یو کانټیکټ فارم دی چې په هغې کې نوټیفیکیشن به هم شو کېږي او کم فارم چې دی هغه ډېر په ښکلي طریقې سره شو کېږي. که فارم کې څه غلطي نو سبمیټ ټایم باندې هغه په چیکینګ به هم کېږي چې په دې کې دا غلطي ده او دا غلطي ته ریموو کړه، او دا به بالکل ریسپانسیو وي ټیبلیټ موډ باندې هم، او کوم موبایل موډ چې دی موبایل سکرین سمال سکرین په هغې باندې به دا هم برابري. دا ټیبلیټ موډ وینډو شو او دا شو سمال سکرین. ټیک، نو په دې باندې به هم ښه ډیزاین بالکل برابري او صحیح به شو کېږي. نو که دا کورس تاسو سټارټ کول غواړئ نو د دې ویډیو په اینډ کې به هم تاسو ته د دې دغه راشي پلی لیست په ډسکرپشن کې به هم موجود، یا زما کم ویب سایټ چې دی هغې چینل چې دی هغې ته لاړ شئ. نو پلی لیست کې دا پوره پلی لیست دی بوټسټریپ ټوټوریل بګینر ټو ایډوانس کورس، په دې کې به مونږ دا کور کوو او په دې سره به یو بونس لیکچرز دا هم چې په دې کې به مونږ ګیټ او ګیټ هب کور کوو، څنګه چې زه خپل ټول کوډ په ګیټ هب باندې اکدم او هلته کې په ګیټ هب باندې تاسو هغې ته اکسس کولی شئ. نو دغه شان په دې کې به مونږ هم ګیټ هب هم کور کوو او ګیټ هم کور کوو چې تاسو څنګه خپل کوډ چې دی هغه سیو کولی شئ. د دې نه که فرض که په فیوچر کې ستاسو د کمپیوټر نه کوډ ډیلیټ شي یا لاس شي یا په هغې کې څه چینجز کول غواړئ نو هغه ډېره په اسانۍ باندې بیا کېږي. تھینک یو.